تازه یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی افغانستان ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې د سولې پروسې او امنیت په تړاو خبرې کړې دي. له دې سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال ښاغلی امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او ځینې چاودېدونکي توکي ورکوي او له دې کار سره طالبانو د په جګړو کې شدت راوستلی ده او دوی ته یې قوت ورکړی ده. دا په داسې حال کې دی چې جګړې ډګر لا هم ګرم ده. له یو خوا د بهرنیو سرتیرو د وتلو خبره چې عملاً یې لړۍ پیل سوې ده، بل اړخ ته د جګړې شدت هم خلک اندېښمن کړي دي. له دې کار سره نړۍ او افغانستان په پاکستان باندې په وار وار باندې فشار راوړ تر څو طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي، خو پاکستان یا هم ونه توانېدو یا یې هم ونه سوای کولی چې په استانبول کې د طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي او د استانبول ناسته چې ټاکل شوې وه د اپریل میاشتې په 24مه نیټه ترسره سي وځنډېده. د جګړو شدت په څه معنا؟ آیا طالبان به د مذاکراتو میز ته کښېني او که به کښېني او بالاخره هغه اندېښنې چې د بهرني سرتیر له افغانستان نه وځي نو د افغانستان برخلیک به څه کېږي، د جګړې برخلیک به څه کېږي؟ په همدې تړاو لا ډېر بحث کوو. سلامونه او نیکې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم. همدې خپرونه کې راسره ښاغلی اعجاز الحق دانشیار بحث کوي. دانشیار صاحب، تاسو ښه راغلاست. که له دې ځای نه پیل کړو چې د جګړو شدت په څه معنا، په داسې حال کې چې د بهرني سرتیرو وتل پروسه هم پیل شوه. یعنې دوه اړخه دی. لومړی دا چې څه توجیه درلودی سي، دویم اړخ دا ده چې څومره اندېښنه خلکو ته راولاړولی سي چې په راتلونکي به مثلا څومره شدت پیدا کړي چې بهرني سرتیري وځي او بالاخره لکه هغه اندېښنې چې پخوا وې چې بهرني سرتیرو وتلو سره به په افغانستان کې یو بد حالت رامنځته سي، هغه به څومره نور یقیني کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ترک صاحب، اول تاسو ته بیا د ژوندون تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وایم. په ټوله کې د سولې پروسه او دغه مذاکرات د افغانستان د خلکو دپاره بریا او نیکمرغي ده، ځکه جنګ زمونږ اقتصادي بېثباتي او سیاسي بېثباتي رامنځته کړې ده او جنګ زمونږ د ملت څخه د ژوند ساه اخیستې ده او زمونږ ملت څخه د سترګو خوب وړی. په روانو حالاتو کې که موږ او تاسو وینو د امریکایي قواو وتل د افغانستان نه دا په نیک پال نیسو، خو له هغه اندېښنې چې د افغان ملت او خلکو سره پیدا کېږي چې جنګ به شدت واخلي او جنګ به زور واخلي، زما باور دا ده چې هغه ویره چې خلک یې له طالبانو څخه لري، زما په فکر دغه ویره دې کمه کړي. زموږ ویره باید د داخلي ټوپکسالارانو څخه وي. که چېرته خارجي قواوې له افغانستان څخه وځي، دغه داخلي ټوپکسالاران چې اوس مهال هم د آمادۍ د تیارسۍ په حالت کې دي او په سلګونه او زرګونه میله سلاوي لري، نو دغه یوه ستره ننګونه ده د افغانستان د ملت دپاره او د خلکو دپاره کې چې د قواوې ووځي، نو دغه ننګونو سره به زموږ ملت مخ شي او یوه بله ګډوډي به رامنځته شي. یعنې یو اړخ دا ده چې طالبان نه ممکن جګړې ته شدت ورکړي، بل اړخ دلته ډېرې غیر مسؤلې وسله والې ډلې شته، لکه په هزاره میشتو سیمو کې د الیپور په نوم، همدارنګه په هرات کې حزب اسلامي او داسې نورو ډلو چې په دې وروستیو کې وسله والې ناستې هم درلودې. فکر کوي چې په دې کې کومې ډېرې خطرناکې دي؟ یعنې د طالبانو جګړې شدت به دې ته زمینه برابره کړي که نه بغیر له هغه نه هم دا ډلې د دې توانایي لري چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه وکړي؟ ویره له طالبانو دومره نشته لکه څومره چې د داخلي ټوپکسالاران ده، ځکه چې ډله مشخصه نه ده، ډېرې زیاتې دي. موږ او تاسو که وینو، موږ او تاسو په ځینو ولایاتو کې خاص امپراتوران لرو، یعنې که والي ورته معرفي کوي د حکومت له خوا نه چې یو حکومت د ټولو ملت ته د منلو دی، خو د حکومت د خوا نه یې والي معرفي کېږي او نه یې مني، دا خپله یې ټوپکسالاري ده. همدغه شانتې نورې کړنې د حکومت لخوا ترسره کېږي، د ولایت کې زورواکۍ لخوا د یو فرد لخوا نه منل کېږي او حکومت هم دغه توانایي یا یې نه لري او یا یې نه غواړي چې دغه کس ته قناعت ورکړي او یا یې په خپل ځای کېنوي چې تاسو د خپل صلاحیت نه لرئ او د خپل صلاحیت د لوړې خبرې کوئ. یعنې ستاسو په نظر دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې جګړه به شدت واخلي؟ جګړه دوه اړخه لري، یو خو دا ده چې د طالب او د حکومت جګړه ده، یو وخت دا ده چې کورنۍ جګړه ده. دغه وخت کې رامنځته کېدو امکان شته چې کله نظام سقوط وکړي، په داسې حال کې چې اوس داسې معلومېږي له اوسني وضعیت نه چې د نظام سقوط ناممکن ده او حتی طالبان په تېر یو کال کې حتی په دې ونه توانېدل چې یوه ولسوالي ونیسي. فکر کوي چې دا طالبان به د جګړې له لارې بریالي سي یا به هم د نظام د شړېدو یا د کمزورتیا په صورت کې دې ډلو ته نوره زمینه برابره سي؟ نه، داخلي مشکلات به رامنځته شي. داخلي د ولسوالۍ ولایت
تونو کې به ځینې مشکلات رامنځته شي، خو اما د دې توانایي طالبان نه لري چې حکومت دې ونیسي او د جګړې له لارې د کابل کې خپل د امپراتورۍ یا د پاچاهۍ اعلان وکړي. مګر که جګړې طالبان شدت ورکوي، فکر نه کوي چې دغو ډلو ته یو ډول فرصت په لاس ورځي تر څو هغوی په اوضاع کې ځان راداخل کړي او بالاخره نور هم ګډوډي پسې زیاته کړي او لکه پخوا چې یو ځل تکرار شوي هماغسې یو څه تکرار کړي؟ نه انشاءالله هغه شانتې به نه تکرارېږي لکه موږ او تاسو چې په تاریخ کې لوستي دي او اورېدلي دي. انشاءالله هغه مشکلات به نه رامنځته کېږي، خو ملت به د زیاتو ننګونو سره مخ شي، ځکه الحمدلله موږ او تاسو اوس پوره قواوې لرو، دفاعي نظامي قوتونه لرو. نړیوالې ټولنې هم دغه وعده کړې ده که چېرته موږ د افغانستان څخه ووځو نو زموږ مرستې به د افغانستان د حکومت سره دایم او د تل لپاره وي. نو انشاءالله هېڅوک جرأت نشي کولی چې د زور لارې په کابل کې خپل امپراتوري اعلان کړي. خو ولې لکه څنګه چې ما مخکې ویلي دغه داخلي مشکلات او داخلي ټوپک سالارانو په مقابل کې که چېرته دولت یو قوي دریځ ولري او یو قوي طرحه ورته جوړ کړي، پلان ورته جوړ کړي او د دوی خوله ټپه کړي، انشاءالله چې موږ او تاسو کولی شو یو اوږد مزل وکړو. یعنې دغه نمایشونه په دغسې یو اساس وخت کې څه معنا لري؟ مثلا هلته د نظام د موقت حکومت خبره کېږي، هلته مثلا په عین حال کې د سولې پروسه روانه وي، هلته هم ناهیلي زیاتېږي، بالاخره د کورنیو جګړو اندېښنې هم زیاتېږي، دغه تر څنګ د بهرني سرتېرو د وتلو خبره هم کوي. ورسره هممهاله مثلا حزب اسلامي هم د وسلوال را جمع کوي او غونډه کوي. مثلا په هرات کې هم همداسې یو څوک کوي، په هزاره میشتو سیمو کې هم داسې ایښودل کېږي چې ګواکې دلته هم نامسؤل وسلوال شته. یعنې دغه څه معنا لري، څه پیغام لري؟ او په ټوله کې دغه یو پلان سوی کار بولي د خلکو د ذهنیت د خرابولو لپاره، د خلکو د اندېښنو د ډېرولو لپاره، یا هم واقعي معنا داسې یو څه شتون لري؟ ترکه صاحب په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډلې دي، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، که ځینې په دولت کې دي داخل او ځینې د دولت څخه بیرون دي. دغه ټولې کړۍ د بهرني استخباراتو د خوا نه د بهرنیو په ژبه خبرې کوي. نو دوی نه غواړي چې افغانستان د یو ملي اداره ولري، افغانان دې په یوه ټولنیزه دایره کې سره ژوند وکړي، دلته د سیاسي ثبات رامنځته شي، دلته د اقتصادي ثبات رامنځته شي، دلته د ولسونه د خواښۍ او د یووالي او د ښېرازۍ په ټغر کې دي. دغه چالشونه او دغه اندېښنې د انشاءالله زه باوري یم چې کوم داسې خاصه ننګونه نه ده د طالبانو د خوا نه. البته دغه داخلي ټوپک سالاران زموږ د ملت دپاره مګر د هر روز طالبان جګړې ته شدت ورکوي، هر روز پلچکونه الوزوي، هر روز خلک وژني، یا په بریدونو کې یا په مخامخ جګړه کې په هر ډول چې وي. په داسې حال کې چې حکومت هم وربند تمده ده او د خلکو دوامداره غوښتنه هم وربند. فکر نه کوي چې د اوس جګړه طالبانو روانه کړې؟ یعنې د نن جګړې نه خلک خسته دي؟ ترکه صاحب دا واقعیت دی. اوس ټول ملت د طالبانو نه ډېر زیات ناراضه دی او ناخوښ دی. خو که چېرته موږ او تاسو هغه تړون او اصولو ته وګورو، کله چې د امریکایانو سره تړون امضا کوو، په حق کې طالبان په حق دي، حکومت او امریکا په ناحقه دی، ځکه تړون سره امضا کړو چې موږ به د مې په میاشت کې خپلې ټولې قواوې له افغانستان څخه وباسو. اما په دغه وعده باندې ورسره عمل ونه کړو، نو خپله دوی طالبانو خپله په خپلو وعدو باندې عمل ونه کړو. طالبانو باندې نیوکې وي چې له القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې دوی په تړون کې هلته وکړه کړې وه. څو د القاعده ډېر مهم کسان د طالبانو په منځ کې وژل شو. ترکه صاحب دغه ژمنې طالبانو هم کړي چې موږ په لویو ښارونو باندې حمله نه کوو، د القاعده سره تاوتریخوالي راټیټول، مثلا د بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ، دا ټولې هغه ژمنې وې چې طالبانو په دوحه کې کړې وې مګر پوره یې نه کړې. فکر نه کوي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې؟ طالبانو خو تر یو حده نه به یې عملي کړي. یعنې خو د مثال په توګه، د بېلګې په توګه که راته ووایاست چې کومې ژمنې دي چې طالبانو عملي کړې دي؟ د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، لا هم باندې تورن دی، د تاوتریخوالي کچه یې نه ده راټیټه کړې، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ نه رسوی، لکه څرنګه چې ویل په لویو ښارونو کې بریدونه نه کوو، هماغسې بریدونو دوام شدت پیدا کړی، حتی تر دې چې ویلي یعنې یو توافق له لارې به په افغانستان کې نوی حکومت جوړېږي. هغه هلته برعکس د جګړې په میدان کې جګړې ته شدت ورکړی. فکر کوي چې کومه ژمنه طالبانو عملي کړې؟ یوازې له زر زندانیانو له خلاصون نه بغیر طالبانو بل څه کړي دي د دوحې د وکړې په ارتباط باندې؟ ترکه صاحب هغه کومې لوی چاودنې چې په هېواد کې ترسره کېدلې دغه د تړون په مابین کې که تاسو وګورئ د دغه یو پړم طالبانو په غاړه نه ده اخیستې. داسې کوم شواهد نشته د طالبانو تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دغه کار مو کړی دی. دا چې چا کړی دی، کومې کړی دی، په طالبانو ورغوښتې ده. نو بیا کله چې څوک دومره په غټه کچه باندې شتون ولري یا اصلا نامعلوم ادرس واوسېږي یا نورې ډلې واوسېږي او جګړې ته په دومره شدت سره دوام ورکولی شي، نو طالبانو سره سوله څه معنا؟ دغه خو طالبان هم یو قوي ځواک دی ترکه صاحب، دی په بله معنا باندې یعنی شاید بله ډله وي،
په سلګونو ډلې په افغانستان کې ترکه صاحب کلی په کلی کور په کور ډلې دي چې زموږ ملت ته ډېر ناراحت او ډېر نارامه دي. خو څو مشخص دلایل دي مثلا چې حکومت یې وایي طالبانو تر اوسه پورې په دې تړاو باندې هېڅ داسې وضاحت نه دی ورکړی چې یا داسې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې دغه بریدونه موږ نه ترسره کړي. کله چې حکومت کوم کسان نیولي ویلي دي چې دا طالبانو هغوی اقرار کړی دی اعتراف یې کړی دی چې دا بریدونه موږ ترسره کولي یا موږ د طالبانو په ډله پورې تړلي وو. کله چې حکومت اعلان وکړ چې دغه د وروستیو بریدونو نیول شوي کسان باید اعدام شي لومړی غبرګون طالبانو وښودل چې نه دا باید اعدام نه شي موږ به ستاسو نه انتقام واخلو. دغه تر څنګ ځینې نور داسې شواهد وو چې حکومت وړاندې کړي وو چې دغه بریدونه طالبان ترسره کوي. یعنې طالبانو برعکس څه کړي دي؟ طالبانو په هماغه وخت کې خو سیده د اعدام دغه کومې خبرې چې حکومت کړي چې دا به موږ اعدام کړو طالبانو غبرګون وښوده او غبرګون یې ښودلی دی خو ښکاره میډیا ولس ته ویل چې دا کار موږ نه دی کړی. دا یو موضوع. بله دا د ترکیه صاحب تاسو د طالبانو دښمني په اساس ویلي طالبانو د حکومت سره د امریکا سره په تړون کې دا واضح یاد کړي چې طالب مشران باید له بلیک لیست څخه وویستل شي. کله تر ننه پورې طالب مشران له بلیک لیست څخه ویستل شوي دي تور لیست څخه ویستل شوي دي. یو غوښتلي چې زموږ ټول بندیان باید له بند څخه آزاد شي. تر ننه پورې ټول طالب بندیان نه ټول په دوحه تړون کې خو یوازې 15,000 زندانیانو یادونه شوې چې هغه آزاد شو. خو اوس د استانبول په هغه کې د کانفرانس کې د نه ګډون یو علت همدغه دی تر څو پورې چې خو دا خو داسې فشبارز ده چې اصلا تر اوسه پورې ورسره منل شوی نه ده. دوی باید راسي د استانبول په کنفرانس کې دا خبره مطرح کړي چې کیلوري ورسره یو توافق ته ورسېږي له هغه وروسته بیا ترکیه صاحب د استانبول کنفرانس د لیدو او د نیټو تر ټاکل کېدو مخکې باید دغه سیمې هیوادو چې د استانبول کنفرانس منظم کړی دی لکه روسیه د ملګري ملتونو او قطر مخکې باید له نیټې له ټاکلو مخکې له طالبانو سره خبرې کړې وې چې دغه کنفرانس موږ دایره او د سولې مذاکرات دي خدای دې وکړي چې دغه سولې د افغانستان د دایمي جګړې د ختمېدو د سولې د تامین ناسته شي. نو مخکې له هغې سره کوم قناعت هغې ته نه ورکړی ځکه هغې مرور دی وایي چې موږ سره امریکا په خپلو ژمنو باندې وعده نه ده کړې. امریکا په خپلو ژمنو باندې که ورته راسو یادونه ورته وکړو 15,000 طالب زندانیان آزاد شو. امریکایي سرتېري له افغانستان ووتو که چې 2.5 ته راټیټه شوه. یعنې دغه ټول هغه څه ده چې اساسي ژمنې وې ولې برعکس طالبانو په دې بدل کې څه کړي دي؟ هغوی وایي که چېرته یو سرتېری په افغانستان کې شتون ولري موږ تر هغې پورې جګړې ته ادامه ورکوو زموږ جهاد او جګړه په افغانستان کې جاري که چېرته یو سرتېری په افغانستان کې شتون ولري. خو جګړه د چا په وړاندې ده اوس دا نن جګړه چا په وړاندې روانه ده؟ نن جګړه د افغانستان د ملت په وړاندې روانه ده او د افغانستان د حکومت سره په وړاندې روانه ده. د امریکایانو سره نه ځکه امریکایانو تعداد خو راټیټ شوی د امریکا د افغانستان څخه د وتو په حال کې دي انشاءالله وځي به. یعنې فکر کوئ چې د جګړې شدت لکه څرنګه چې طالبانو دوام ورکړی ده څه عواقب لرلی شي یا مثلا دغو ډلو ته لکه څرنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه څومره د ګډوډي د رامنځته کولو زمینه برابرولی شي فرصت ورته برابرولی شي او بالاخره که چېرته دغسې یو ګډوډي رامنځته کېږي په افغانستان کې د هغوی تاریخي مسؤلیت بیا د چا په غاړه وي؟ د دغه شان د که چېرته خارجي قواو د افغانستان څخه ووځي او په افغانستان کې یو سرتېری د خارجي قواو ورسېږي او دغه شان د جګړې ته شدت ورکړل شي او زموږ نظام له مشکلاتو ننګونو سره مخ شي دا پلته طالبانو ده او طالبان باید ومني. که بل اړخ ته راسو ولې طالبان د استانبول په کنفرانس کې ګډون نه کوي؟ یعنې لازمه نه وه چې د سولې خبرو شدت پیدا کړی وای دوام پیدا کړی برعکس دې پر ځای چې د جګړې په میدان کې فشار واچوي شدت ورکړي د سولې خبرو ته به شدت ورکړی. هغوی خو مخکې له مخکې په خپله اعلامیه کې ویلي چې تر څو پورې چې زموږ مشران له تور لیست څخه نه وتلي او زموږ ټول بندیان نه آزاد شوي موږ خبرو ته نه کینو. خو دا یوه لویه اشتباه د امریکا د خوا په هغه دوحې تړون کې وشوه چې افغانستان یې ورته د پښو او لاسو وتړو. د افغانستان د ملت دپاره هېڅ کوم داسې د یو ښېرازۍ انځور رسم نه شو. بندیان خوشي شولو ملت ما غشان وژل کېږي ما غشان له ستونزو سره مشکلاتو سره هماغه شان یې اوښکي او بهیږي فریادونه کوي. خو امریکا خپل کار وکړو او حکومت د پښو لاسو دواړو وتړو. د حکومت دپاره کوم دغه شان د ملت دپاره کوم دغه شانتي اساسي کار ونه شو نوم کوم نوښت ولید تر اوسه پورې. خو یعنې د طالبانو اساسي دلیل څه ده؟ یعنې دوی ولې خبرو ته نه حاضرېږي؟ ولې د میز نه تېښته اخر د میز نه تېښته څه معنا لري؟ مخکې مې هم اشاره وکړه د طالبانو اساسي دریځ او دلیل دا دی تر څو پورې چې زموږ مشران د تور لیست څخه نه وتي او زموږ دغه بندیان یعنې طالبانو دغه یو اړخ ده چې هغه بین الافغاني اړخ ده. یعنې اوس د استانبول کنفرانس کې چې کومې پرېکړې کوي کومې خبرې کوي د جګړې بین الافغاني اړخ باندې خبرې کوي. په دوحه کې چې روان و هغه بین الافغاني مذاکرات طالبانو 18 میاشتې نه هم زیات وخت له امریکا سره مسلسلې خبرې وکړې.
ولې له افغان حکومت سره یا له افغانانو سره 2 ځله له میز نه وتښتېدل. یو ځل په دوحه کې چې بغیر له کوم دلایلو نه میز د خبرو میز پرېښودل، نیمه روسیې ته لاړ، نیمه ایران ته لاړ، او دوهم ځل لپاره دا اوس په استانبول کې چې د خبرو میز یې پرېښودل. فکر کوي چې افغانانو له دوی سره کومې ژمنې کړې وي؟ اصلا خو له افغانانو سره یا افغان حکومت له دوی سره کومې ژمنې نه دي کړې. ولې دلایل څه دي؟ ترکه صاحب څو دلایل دي. یو خو زموږ ستاسو حکومت ملت د سولې لپاره ډېر تږي یو، لکه روژهدار چې د اوبو څښلو دپاره روژه په وخت کې تږی، دومره ورته اړتیا ده. زموږ ملت حکومت محتاج دی چې سولې خبرې تمکیني ورسره. طالبان ځان بریالی بولي او ځان محتاج نه بولي، ځان امپراتور بولي. دوی په حکومت باندې دغه انتقاد کوي چې ستاسو پرېکړه خپله نه ده، تاسو آزاد نه یاستئ. که موږ او تاسو سره خبرې وکړو، کینو، یوې فیصلې سره یوې نتیجې ته سره ورسېږو، نو امریکا شاید دغه فیصله ونه مني. او دغه یو ښکاره بیلګه د دلیل هم کېدای شي. ترکیه صاحب کله چې د 15,000 بندیانو د خلاصون خبره وشوه، ولسمشر غني ویلي چې د دې دلته د افغان لوري خبره سوې وه، مثلا د بین الافغاني اړخ باندې خبره سوې وه. هدف دا دی د اقل مثلا راتلونکی نظام د راتلونکي حکومت په ارتباط باندې خو کېدای شي دوی یو ګډ تصمیم ونیسي. ولې ونه نیول شو؟ دویمه خبره، دوی خو به توافق کړی و، که چېرته توافق سوی و بیا چا نه وای منلی، هغه وخت بیا ملامتیا دې خواته راوښته. اوس خو ملامتیا فکر نه کوي چې به دوی باندې وړي. ترکیه صاحب دلته ملامتیا خو به پرې وړي، خو دلته هغې یو قانع دلیل لري. دلیل یو دا دی، کله چې د بندیانو خبره وشوه، ولسمشر غني ویل چې د بندیانو د خلاصون واک د افغانستان سره دی، د افغانانو سره دی. دا خبره وکړه. خو 15 ورځې وروسته هماغه بندیان خلاص شو. هغه یې وایي چې تاسو خپلواک ناستئ. طالبان خپلواک دی؟ طالبان خپلواک دي؟ نه هیڅ کله نه. طالبان خپلواک نه دي. کله چې دی خپل خپلواک نه، هغه ځان خپلواک بولي. ولې د طالبانو په نمایندګي دا اوس له پاکستان سره خبرې کوي چې د استانبول مذاکرات ته دې حاضر سي؟ دا اوس نن په کابل کې د لوړپوړی پاکستاني چارواکی ناسته د طالبانو په نمایندګي باندې خبرې کوي. دا خو دا اوس چې کوم چارواکی راغلی دی، تر ننه دا 15 کاله چې زموږ ملت په وینو کې لوبېږي، همدغه د پاکستان او همدغه د پاکستاني چارواکو. پاکستان که چېرته په جګړه کې داخل وي یا په جګړه کې هر څومره رول ولري، پاکستان مستقیم خپله په جګړه کې داخل نه ده. پاکستان په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې دا کومه جګړه چې روانه کړې ده، د پاکستان د خوا روانه شوې ده. ځکه پاکستان کې د طالبانو د پاکستان په نمایندګي باندې څوک جنګېږي؟ خو هغې ځان ته خپلواک وایي چې موږ خپلواک یو. صحیح. خبره ورته راسو، ستاسو په نظر باندې د خلکو اندېښنې څومره پر ځای دي، یا د اوسنۍ د جګړې شدت څه معنا لري؟ بالاخره په کابل کې هم ځینې بریدونه سوي دي، تازه د هدفي وژنې ترسره کېږي، مثلا په ولایتو کې هم جګړې شدت اخیستی، یا هم ځینې زیربناوې ورانېږي، بنسټیز پروژې دي یا پلچکونه دي چې هغه ورانېږي. فکر کوي چې دغه څه معنا او څه پیغام درلودی؟ ترکیه صاحب په دې ملک کې تقریبا 40 کاله انقلاب تېر شوی دی، خو یو حقیقي غوټه کیله کو حقایق وایو. ځینې خلکو پخوا له خلکو سره ظلمونه کړي، کله چې هغه په هدفي وژنه یا ملکي یا په قتل ورسي یا په شهادت ورسي، دا په طالبانو وړي. دا چا ویلي تر اوسه پورې کومه هدفي وژنه کوم مستند دا کار طالب کړی دی؟ یا شخصي دښمني وي یا ورته پخواني کومه پرون په کابل کې 6 هدفي بریدونه ترسره شوي. فکر کوي چې دا ټول د دښمني شخصي دښمني. دویمه جالبه نقطه دا ده، تصادف دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره هممهاله دغه بریدونه پیل شوي. کله چې هلته د سولې خبره یا تیزیږي یا اساس پړاو ته رسېږي، دلته بریدونه ترسره کېږي. یعنې د شخصي دښمنانو ټول خو به شخصي نه ترکیه صاحب استثناءات به ولري، خو هغې هم خپل ځان ثابتوي، خپل زور ښیي. که چېرته دغه شان انفجارونه ونشي، دغه شان وژنې ونشي، بیا مذاکراتو میز ته کېناستل په څه معنا؟ هغوی خو په همدې خاطر خپل قوت ښیي، خپل زور ښیي چې حکومت مجبور کړي ورسره کېنه، موږ کومې پلانونه لرو، کوم څه چې غواړو هغه باید ومني. بالاخره ستاسو ارزونه دا د سولې له پروسې نه څه ده؟ د اوسنیو مذاکرات نه په دوحه کې مثلا بین الافغاني مذاکرات روان دي، په ترکیه کې د یوې ناستې لپاره زمینه سازي کېږي. یعنې په څومره وخت کې امکان لري چې خپله افغان لوري و توافق ته ورسېږي او بالاخره دلته یو ورباند وسي؟ څومره وخت کې داسې یو امکان شته؟ ترکیه صاحب کو الله جل جلاله کې دغه جو بایدن په خپله خبره باندې عمل وکړي. جرمني هم اعلان وکړو چې موږ به د مې په 4 باندې خپل عسکر وباسو. انشاءالله که چېرته د خارجي قواوې له افغانستان څخه ووځي، په دې ډاډه یم انشاءالله چې د سولې مذاکرات به یوې مثبتې پایلې ته ورسېږي او طالبان د خپلو
آینده پلانونو دپاره بل کوم ښکاره شواهد او ثبوت هم بیا نه لري چې امریکایي قواوې په افغانستان کې شتون لري او موږ صلح نه کوو یا مذاکرات ته نه کینو. ډېر کوچني موضوعات به لکه د امارات او جمهوریت چې دا دومره د تشویش خبره نه ده. یعنې تشویش وړ خبره ده له یو اړخ نه. له امریکایانو سره د طالبانو توافق دا و چې بهرنی سرتېري له افغانستان نه وځي، طالبان راځي. یعنې د وتلو د وتلو خبره یوه دومره جدي مسله نه وه. له افغانانو سره خبر دا ده چې موږ دلته پاتې کیږو، ګډ ژوند کوو، ګډ حکومت جوړوو، ګډ نظام جوړوو، ګډ فکر رامنځته کوو. یعنې فکر کوي چې دغه خبرې سختې نه دي، یعنې دغه رقم یو توافق ته رسېدل هغه بیا هم طالبانو سره چې اصلا په دې تورن دي چې انعطاف نه کوي. ترکیه صاحب که چېرته ما مخکې هم اشاره وکړه دوی ووځي او امریکا په پاکستان فشار راولي، امریکا په پاکستان فشار راولي تر څو طالبان خو ځان خپلواک بولي، خو هغه د دې مسؤل ټول پاکستان وګڼي چې پاکستان ته ووایي چې دغه خلک خبرو ته کېنوه او یوه ناسته وکړي، یوه ناسته نه څو ناستې وکړي، په مسلسلو متواترو خبرو وروسته په میز کښېني او خپله طرحه دې وړاندې کړي او د افغان حکومت سره دې په ګډه یو ملت شموله فضا رامنځته کړي او د یو بیرغ لاندې سره ژوند وکړي. یعنې د خبرو په تیر صورت ته په کتلو سره چې په تیر څو میاشتو کې څومره پرمختګ شوی، فکر کوي چې راتلونکي څو میاشتو یا څومره وخت کېدای شي اټکل کېدای شي چې افغان لوري و توافق ته پکې ورسېږي؟ که خارجي قواوې د افغانستان څخه ووتلې باور لرم چې 3 او 4 میاشتو کې به انشاءالله افغان حکومت او طالبان یعنې څه تضمین شته؟ دا اوس عملا د بهرنیو سرتېرو د وتلو اعلان شوی ده. فکر کوي چې دلته به بیا طالبان جګړې ته شدت نه ورکوي او بالاخره د زور له لارې د واکمنېدو هڅه به نه کوي. د هغه تر څنګ له دغو فرصت نه چې ګواکې بهرني سرتېري له افغانستانه وځي، دلته نظام څه نه څه کمزوری کېږي، د خلکو روحیه کمزوري کېږي، ځینې داسې ډلې سوء استفاده کوي لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه. یعنې دلته خو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، دغسې فرصت طلبې ډلې له دې وضعیت نه سوء استفاده کوي او بالاخره وضعیت تر دې بد حالت ته وړي. د طالبانو او د افغان حکومت دغه ناستې چې دي ناظرین لري د هیوادونو په توسط او د هغې په هماهنګۍ او د هغې په هلو ځلو دغه ناسته رامنځته کېږي او دوی نظارت کوي. ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، قطر هیواد شو، روسیه، پاکستان، دغه تضمین به دغه خپله دغه هیوادونه باید د دې تضمین وکړي او د طالبان څخه دغه تضمین واخلي. که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې څخه ووتلي په هماغه ورځ به تاسو په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړوئ او په افغانستان کې یعنې داسې فکر کوي چې دا اوس بهرنی سرتېري د شتون په افغانستان کې جګړې دوام لامل شوي. دا خو هغه څه و چې په د فبروري پر 29مه نیټه چې په کله په 2020 کال کې دوحې توافقنامه لاسلیک شوه، همدغه توجیه د طالبانو خو له منځه لاړه چې بهرني سرتېري ورباندې وشو. دوهم شرط عمل شو چې د اسلامي نظام حاکمېدل دی. فکر کوي چې د اسلامي نظام چې اصلا تر اوسه پورې طالبانو هم نه تعریف کړی چې اسلامي نظام څه شی ده، د نتیجې ته رسېدل په دې ارتباط باندې څومره ستونزمن کار دی. اوس خو دا ښکاره دلیل هغې وایي چې افغانستان خارجي قوې په افغانستان کې اوسېږي، موږ په افغانستان کې جنګ کوو. یو راغلم د اسلامي نظام، الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یې 5 وخته لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکوو، کله توان پوره وي حج کوو. مسلمان ته زموږ د عقیده هم دا د مسلمان ته ضرر نه رسوو، بېګناه څوک نه وژنو. نو همدغه اسلامي نظام دی. زه خو بل کوم تعریف ورته نه لرم او د الله تعالی کوم اوامر چې دي منو یې، ګناهګار یو خو منو یې او له زړه نه منو. نو همدا اسلامي نظام دی چې تر اوسه پورې د مسجد دروازه نه ده بنده کړې، لاسپیکر تر اوسه پورې اواز یې نه دی ټپ شوی. ولې مشکلات شته په نظام کې، ځینې مشکلات شته، هغه باید ووایو، داسې نه ده. خو هغه داسې مشکلات نه دي چې خدای ناخسته زموږ د اسلام سره په ټکر کې وي او موږ په موږ د څوک د کفر ټاپه او د قتل فتوا ورکړي. ډېر مننه خیر شکر مدام دانشور صاحب چې خپرونه کې موږ سره ګډون کړی. قدرمن لیدونکي نن خبره تر همدې ځایه تر بیا ښه وخت کې چارې